سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټول ته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو واقعا چې نن ډېر خوندوره او جالبه ویډیو کې درته راغلی یم. موږ څنګه کولی شو فیک کال وکړو، یعنې مطلب څه شی. کله چې ملګرو موږ ته څوک زنګ راوهي، هغه زموږ یو ملګری موږ ته زنګ راوهي، هغه وکیږو. صحیح ده ملګرو، دا خو حقیقي خبره ده. موږ ته یو نفر زنګ راوهي، هغه سره وغږیږو. موږ څنګه کولی شو فیک طریقه باندې دا کار وکړو، یعنې موږ په خپل موبایل کې سیکنډ برابر کړو، نوم برابر کړو، لمبر ورکړو، عکس ورکړو. سیکنډ ورته انتخاب کړو 15 دقیقې بعد یا هم 15 ثانیې بعد د ماته زنګ راشي. نو ته به موبایل ګل کړې، ته موبایل د ګل کې یا چلان د پرېښه ونیسې به پرېږدې، خو خاص چلان دی لکه دا اوس موبایل چلان ده. دا څه به چلان دی، تا ته به زنګ راځي. زنګ به ته راځي، ته کوم نوم، لمبر او کوم عکس تا ورکړی هغه ټول درته راښکاره کوي. نوره صفحه هم څنګه کې درته راښکاره کوي چې د اوکې کې او کټ کولو په وخت کې کوي. دا ملګرو موږ ته هغه وخت مرسته دا طریقه کولی شي که چېرته موږ په مکتب کې هم پوهنتون په نورو ځایو کې نو موږ سره دا طریقه ډېره مرسته کوي. نو موږ سره ما په خپله ملګرو د مکتب په دوره کې اوس خو پوهنتون کې یو په مکتب دوره کې کله وم دغه اپلیکیشن مې استعمال کړی ډېر زیات، خو بیا ما څخه ډېر شوی نه مې دا اپلیکیشن یو ځل بیا پیدا کړم او هم وغوښتل تر څو دا تاسو ته ویډیو چمتو کړم. خو دا خاص یوازې ضرورت په وخت کې وکړئ ملګرو چې تاسو هر ورځ په ډک ساعتونو کې هم له مکتبه ځان وباسئ. مثلا اوس ځان ته فیک کال برابروم، 15 ثانیې بعد ما ته زنګ راشي، 15 ثانیې بعد تا ته ډایرکټ زنګ راځي، خو فیک زنګ به ښایست صفحه هماغه کوي. بیا ته استاد ته ورښکاره کولی شم چې استاده دا د وګوره ماته څنګه ده زنګ را روان ده. نو ډېر اسانه ایزي اسانه طریقه ده. ویډیو در پای پورې وګورئ او ویډیو مه سکپ کوئ. ویډیو شروع کولو څخه مخکې تر څو هم تاسو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب، خوا کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ. نو ویډیو خوښ شوه ویډیو سره لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره ویډیو خامخا شیر کړئ. اوس ورته د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو، نن موږ سره اوسېږئ. او کوم اپلیکیشن سما ته نه ښه نو دا اپلیکیشن باید تاسو ډاونلوډ کړئ. لینک یې بیا هم ته ډسکرپشن کې شته دی. اپلیکیشن به اوپن کړئ نو د انټرفیس داسې دی. دلته کلیر لیکلی، کال ناو لیکلی، سیکنډ ده لیکلی، کرکټر لیکلی ده، دلته لیکلی ریګیټون او وایس. څو مرحلې لري. لومړی کې ملګرو دې کې کولی شو څنګه کړو، دلته لیکلی کلیر نیم ورته کولی شو، نفر نوم وټاکو چې موږ ته څوک زنګ وایي. هغه ستاسو خوښه ده که هر شی ورته لیکئ. زه اوس ورته لیکم ما آریان په نوم د ما ته زنګ راشي. دلته کولی تاسو لمبر ورته سلیکټ کړئ، هغه هر لمبر وي. زه له ځان یو خپل لمبر پکې ورکوم 0 5 93 شپږ 4 دا مې لمبر سو. دلته کولی فکچر چې کوم ملګرو لیکلی د فکچر باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ ملګرو اډ فکچر باندې کلیک کولو سره ګیلري باندې کلیک وکړئ او یو فکچر ورته سلیکټ کړئ. زه به خپل یو عکس ورته انتخاب کوم. د جنه دا عکس غواړم، دا عکس په ولګو، دا ډن کو. صحیح ده. کله مو ډن کړو نو ملګرو دا هلته څنګه کوو، هلته لیکلي ډن. صحیح ده ملګرو، کوم ځای کې ډن لیکلي نو په دغه ډن باندې به کلیک وکړئ. نو د ځای کار خلاص و. دلته کال ناو چې لیکلي ملګرو په دې کال ناو باندې تاسو کله کلیک وکړئ، کله دا د ملګرو څنګه شو ماته زنګ راغی. اوس دلته کولی شو په دې اوکې باندې چې ګوته راکش کړو دا زنګ اوکې شي او بیا ته کولی شو په دې کوم چې دی سره د هم د کټ کولو علامه په دې باندې داسې کلیک کړو، دا زنګ به څنګه شي ملګرو کاټه شي. او دلته لیکلي سیکنډ، نو په دې سیکنډ باندې کلیک کړو، ورته موږ برابرولی چې څومره سیکنډ بعد د ماته زنګ راشي. زه دا برابروم ملګرو 10 سیکنډ. صحیح ده. دا 10 سیکنډ ته برابر نو 10 سیکنډ به انتظار وکړو، موږ ته به په خپله اوس موبایل ته زنګ راشي. نو لږ به انتظار وکړو دوستو، دا 10 سیکنډ پر راشي او موږ ته زنګ راشي. دا د ملګرو تاسو ورته وګورئ 10 سیکنډ پر راشي او ما ته زنګ راغی. نو دا چې اوس استاد ته ورښکاره کړي استاد جي دا د ما ته زنګ راغی، زه هم باندې وځم، نو تا ته استاد اجازه درکړي. خو البته ملګرو دا طریقه به تاسې خراب نه استعمالوئ. صحیح ده. نو دا ویډیو ما ډېر خوښ شوه، همدې خاطر لږ جالبه هم راته ښکاره شوه، نو ما وغوښتل تاسو ته هم اپلوډ کړم. لاندې نو دوه نور اپشنونه چې کوم دي ملګرو، کرکټر کې کولی شو څنګه شو د کوم تصویران چې خپله د اپلیکیشن ورکړي دي ملګرو، هغه تصویر څنګه دلته ورته سلیکټ کړو.
هغې څخه بعد ملګرو ته بل کوم ریګیټون پر نوم آپشن ده، په دې چې کله کلیک واخلو نو ته کولی شو سلیکټ ریګیټون ته انتخاب کړو او له خپل د موبایل نه چې کوم ریګیټون لرو هغه ورته انتخاب کړو، یا هم ډیفالټ چې کوم دی هغه ورته انتخاب کو. وایس کې کولی شو څنګه کو اډ وایس باندې کلیک کولو سره یو وایس ورته انتخاب کو. ریموف باندې کولی شو وایس څنګه ریموف کولی شو. بل چې دریم آپشن ده ریکارډ وایس، نو په دې ریکارډ وایس باندې کولی شو چې نوی وایس څنګه کو تا انتخاب کو. ملګرو د ویډیو څخه بل څه مطلب وانخیسته، تاسو وایس دا ویډیو تاسو جوړه کړه موږ څخه مکتب کې راپټول یا هم بل سره دی نه، خاص ملګرو زما تاسو ته زده کړه مطلب تاسو زده کړه ورڅخه وکړئ او ښه ورڅخه زده کړئ. نو دا ملګرو زموږ د نن ورځې ویډیو هیله چې ویډیو مو خوښه شوي او ښه مو زده کړي وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته ماته کوم په لویه بخښونکي خدای مسپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.